د کډوالو چارو وزیر وایي لویدیځ باید نور د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې ځنډ ونه کړي. هغه د بریټانیا له شارزافیر سره په کتنه کې ویلي اسلامي امارت د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته رسیدنه کړې. د کډوالو عالی کمیشنري مشر د بیرته راستنېدونکو کډوالو وضعیت ته د رسیدنې په موخه کابل ته راغلی. هغه له ګاونډیو هیوادونو په ډلهییز ډول د افغان کډوالو ویستنه ننګونه بللې او د پخوا په څیر د خپلو مرستو ډاډ ورکړی. په هیواد کې د مهال د 6500 تولیدي کارخونو په فعالیت سره 502 قلمه بیلابیل توکي تولیدېږي. د غراض تر 100 زیاتو توکو کې پر ځان بسیاینې سره سوداګري څه باندې 100 هیوادونو ته پراخه شوې. او د یمن انصارالله ځواکونو د بالستیک توغندیو په مټ په اشغالي فلسطین کې د بن ګورین هوایي ډګر په نښه کړی. دوی په عربي نړۍ او مسلمانانو په غزه کې د روان وحشت پر وړاندې د درېدو غږ کړی.